سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، وخت 3 بجې سوی د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د احصایو معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په غویي میاشت کې د افغانستان صادرات 102.7 میلیونه ډالر او واردات 1 میلیارد 244 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. په تیره وری میاشت کې صادرات 15.7 میلیونه ډالر و چې په غویي میاشت کې 11 میلیونه ډالر زیاتوالی لیدل شوی. دغه وزارت واردات هم په وری میاشت کې 842.8 میلیونه ډالر و چې په غویي کې 401.2 میلیونه ډالر زیات شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې زیات صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي او واردات تر ټولو زیات له ایران، پاکستان او چین څخه شوي دي. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د خوست ولایت مقام ویاند وایي د دغه ولایت په موسیخیلو، نادرشاه کوټ او صبرویو ولسوالیو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله یو تن مړ او یو بل ټپي شوی دی. نوموړی وایي چې د خوست په صبرویو او یعقوبیو ولسوالیو کې یادو سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې ویجاړې کړي دي. ورته مهال د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ په ګل ډاک، ګرداوي، شاکوټي او چکنور سیمو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله 1500 جریبه کرنیزې ځمکې او کروندو ترڅنګ استنادي دیوالونه، فرعي سړکونه هم ویجاړ شوي او یو شمېر خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دریو جلا ټرافیکي پیښو له امله 3 کسان چې 2 یې ماشومان دي مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند خالد سرحدي ویلي چې لومړی پیښه په ګیلان ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې 11 کلن هلک د موټر د څرخ لاندې سو او ساه یې ورکړه. دویمه پیښه په اهنګرانو کلا سیمه کې شوې چې یو 4 کلن ماشوم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی او دریمه پیښه بیا کابل کندهار په لویه لاره د پاسو ډوله موټر او د ګازو ټانکر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شو چې پکې د موټر ډریور ژوند له لاسه ورکړی. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان اوس مهال په 113 صنعتي برخو کې بشپړ او همدارس په 0 نورو برخو کې نیمه ځان بساینې ته رسیدلی. یاد ریاست زیاتوي چې په ټول هیواد کې شاوخوا 6,000 صنعتي کارخونې په رسمي ډول فعالیت کوي چې 500 او یا ډوله توکي لکه وړه، غوړي، مالګه، درمل، وسپنه، سمنټ، فولاد، کیمیاوي مواد او نور تولیدوي. یاد ریاست وایي چې یادو کارخونو کې شاوخوا 115,000 کسان په مستقیم ډول په کار بوخت دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.